د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي له سفر وروسته چې له پاکستان سره د خبرو اترو نوی پړاو ترسره شو، خبرې اترې په چټکۍ سره پرته له کومې پایلې پای ته ورسېدې. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو خواو یو ځل بیا په خپلو پخوانیو دریځونو ټینګار کړی چې د خبرو اترو د ناکامۍ لامل شو. مخکې له دې پاکستاني پلاوي له اسلامي امارت غوښتنه کړې وه چې د ټي ټي پي او بلوچ بیلتون پالو ډلو مخه ونیسي، خو اسلامي امارت په خپل وار سره دا غوښتنې غیر معقولې او د پاکستان کورنۍ موضوع ګڼلې وه. من فکر میکنم در این شرایط تنها گزینه‌ای که میتونه در خصوص حل فصل این اختلافات مؤثر واقع شود دخالت نهادهای بین بالاخص شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که باعث اونها در این زمینه ورود پیدا بکنن و این تنش‌ها را از طریق راست‌آزمایی مورد الفصل قرار بدن. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې ټاکل شوې ده چې د روان کال په دسمبر کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله 3 میاشتنۍ غونډه ترسره کړي. په دې غونډه کې به د یونما سرپرست عمومي رئیس جورج ګانیون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا چارواکي ګډون وکړي ترڅو په افغانستان کې د یونما د ماموریت په اړه بحث وکړي. له بل خوا ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی چې تمه کېږي د دې سازمان امنیت شورا به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روانو کړکېچونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک له دواړو خواو غواړي چې د تاوتریخوالي له زیاتولو ډډه وکړي. با وجود آنکه سازمان ملل متحد تحت اثر برکرتای شورای غربی است و شاید اجنده خود داشته باشند، با آن هم باعث یک سازمان جان شمول و یک مرجع بین‌المللی مثل با صدور قطعنامه شورای امنیت یک وسیله یا یک به اصطلاح یک دلیلی بر حل مناقشات بین افغانستان و پاکستان پیدا شود و یک تضمین بین‌المللی هم تلقی شود تا که در آینده تخطی‌های از طرف پاکستان صورت نگیره. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم په برلین کې له دوی چاپېله سره په یو مرکه کې ویل چې پاکستان د اسلامي امارت پر وړاندې په خپل چلند کې تېروتنه کړې او اوس یې درنه بیه پرې کوي. نوموړي له افغان حکومت د خواشینۍ په څرګندولو سره ویل چې دوی نشي کولی ډیپلوماټیکي اړیکې پرېږدي. دا څرګندونې په داسې وخت کې ترسره کیږي سره له دې چې د منځګړو لخوا د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې روانې دي. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په خاوره کې خپل بریدونه زیات کړي. और लेट 70s में गड़बड़ जो है अफगानिस्तान में स्टार्ट हो चुकी हुई थी 70 की दहाई में. کله چې تیر وخت ګورم زه فکر کوم چې موږ تیر وطن وکړه. ما فکر کاوه چې دوی د باور وړ خلک دي، خو هغه ډول چې دوی په تیرو 3 کلونو کې له پاکستان سره چلند وکړ ښایي چې دا یوه تیر وطن وه. موږ نن په افغانستان کې د خپلې لیوالتیا بیه ورکوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه وخت رامنځته شو کله چې پاکستاني پوځیانو په مکرر ډول پر افغان خاوره بریدونه ترسره کړل او په دې ټولو بریدونو کې یې ملکي وګړي په نښه کړي دي. د افغانستان په خاوره د پاکستان بریدونه له کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره مخ شوي دي او حتی د پاکستان دننۍ هم سخت خبرګونونه راپارولي دي.